السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی نو پرسون منفي بڼه. لکه څنګه چې په تیر دریو درسونو کې د منفي جوړښت درې بڼو په باره کې خبرې کړې دي: نو پا، نو پلو، نو ژامې. دا درې واړه جوړښتونه په تیر درسونو کې تشریح کړي دي. که چېرې هغه ویډیو مو نه وي لیدلې، تاسو کولی شئ چې د ویډیو په آخر کې لینک ورکوم، هلته وګورئ، یا چینل ته لاړ شئ، هلته تاسو کتلی شئ، یا ډسکرپشن کې لینک ورکوم، هغه ځایونه وګورئ. نن د نو پرسون په باره کې خبرې کوو چې دا څه معنا لري، چېرته او څنګه استعمالیږي، دې کې څنګه یو جمله منفي کولی شو، یو مثبته جمله وي، نو پرسون باندې څنګه کولی شو چې هغه منفي کړو. دا ټول په دې درس کې سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم. ویډیو تر آخره راسره وګورئ، انشاءالله ډېر ښه به ورباندې پوه شئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. نو پرسون. نو پرسون موږ په یو جمله کې هغه وخت کې استعمالوو لکه یعنی وایو هیڅوک نه. پرسون معنا د یو کس په ځای استعمالیږي. نو پرسون یعنی هیڅوک نه. پرسون یعنی یو کس لپاره. پرسون په خپل حالت کې منفي دی، یعنی اون پرسون، دو پرسون یعنی یو کس، دو کس، درې کس. کله چې دې سره عدد اضافه شي نو په دغه وخت کې یو، دوه، درې کسانو معنا ورکوي. که چیرې یوازې پرسون راشي، پرسون معنا کس، خو لیکن پرسون یو، دوه ورسره نشته، نو د کسانو شمېر معلوم نه دی. پرسون په خپل حالت کې منفي دی. پرسون معنا یعنی صفر کس. پرسون کس، خو یعنی د کس شمېر معلوم نه دی، که یو، دوه، درې، یعنی پرسون په خپل حالت کې منفي دی، یعنی صفر کس، یعنی هیڅوک نه. راځئ اوس په دې مثالونو کې وګورئ. Je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde. زه ټولو سره خبرې کوم، یعنی زه هر کس سره خبرې کوم. tout le monde معنا ټولو سره یا هر یو کس سره خبرې کوم. دا چې کله منفي کوو، je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Je ne parle à personne. زه هیچ چا سره خبرې نه کوم. که ټولو سره خبرې کې یا یو کس سره خبرې کې، په هغه وخت کې tout le monde یا quelqu'un استعمالولی شي. که چیرې د همدغه جمله منفي کې، یعنی د quelqu'un منفي بڼه چې دی، چې دی پرسون، یو څوک یا ټول. منفي بڼه چې دی پرسون یعنی هیڅوک نه. Je ne parle à personne. زه هیڅ چا سره خبرې نه کوم، یا زه چا سره خبرې نه کوم. دویم مثال: Tu vois quelqu'un. Tu vois quelqu'un. Tu vois quelqu'un. تو یو څوک ګورې. دا چې کله منفي کوو، نو je ne vois personne. نو je ne vois personne. نو je ne vois personne. نه، زه هیڅوک نه ګورم. د quelqu'un منفي بڼه چې دی پرسون دی. موږ هیڅکله په منفي جوړښت کې یا په منفي جمله کې tout le monde یا quelqu'un نشو استعمالولی. د دې کلمو په ځای ډایرکټ له دې جوړښت څخه ګټه اخلو چې نو پرسون. دریم مثال کې اوس وګورئ. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. زه یو څوک پیژنم. یا داسې هم وایي Je connais tout le monde. Je connais tout le monde. Je connais tout le monde. یعنی زه ټول پیژنم، یا زه ټول پیژنم یعنی هر یو پیژنم. کله چې دا دواړه جملې موږ ته راځي، د دې منفي بڼه لیکو. داسې لیکو: Je ne connais personne. Je ne connais personne. Je ne connais personne. زه هیڅوک نه پیژنم. د quelqu'un او tout le monde منفي بڼه پرسون دی. Je ne connais personne. زه هیڅوک نه پیژنم. نو پرسون، کله چې دا نو پرسون راځي، په دغه وخت کې دا نو پرسون چې دی د یو، دا پرسون کلمه چې دی د یو مفعول یا اوبجیکت په ځای راځي. یعنی د جملې په آخر کې د مفعول یا اوبجیکت په ځای راځي. اوس په دې جملاتو کې هم وګورئ، دا هم هماغسې معنا ورکوي. Je pense à quelqu'un. Je pense à quelqu'un. Je pense à quelqu'un. زه
یو چاته فکر کوم. کله چې دا منفي کو je ne pense à personne. je ne pense à personne. je ne pense à personne. زه هیڅ چاته فکر نه کوم. j'ai pensé à quelqu'un. په تیر حالت کې کله چې دا استعمالو j'ai pensé à quelqu'un. j'ai pensé à quelqu'un معنا ما یو چاته فکر کړی دی. صحیح شو؟ یا ما یو چاته فکر وکړو. je n'ai pensé à personne. je n'ai pensé à personne. je n'ai pensé à personne. ما هیڅ چاته فکر ونه کړو یا هیڅ چاته مې فکر نه دی کړی. په دغه وخت کې کله چې نو پرسون په تیر حالت کې استعمالو کومکی فعل څخه وروسته اصلي فعل هم اخلو یعنی اصلي فعل څخه وروسته پرسون راوړو لکه څنګه چې نو پا جوړه یا نو پلو موږ استعمالو یو فعل راخلو سبجیکټ یعنی ضمیر څخه وروسته نو او نو څخه وروسته یو فعل راخلو ورپسې پا کلمه راخلو بیا کوم یو بل فعل چې هغه هم اخلو خو لیکن کله چې پرسون کلمه په تیر حالت کې استعمالو نو کومکی فعل او اصلي فعل دواړه د نو پا په منځ کې راخلو. په دې مثال کې اوس وګورئ je n'ai pensé à personne یعنی پرسون هم آخر ته راوستو دواړه فعلونه لکه avoir چې د ا یعنی pensé دا دواړه فعلونه د نو پا په منځ کې هم واخیستل. کله چې دا مثلا نو پرسون په منځ کې هم واخیستل کله چې دا نو پا په دغه کې راخلو نو په دغه وخت کې je n'ai pas pensé داسې وایو je n'ai pas pensé یعنی ما فکر نه دی کړی یعنی پا څخه وروسته پونسي راوړو خو لیکن پرسون په نو پرسون په جوړښت کې چې دی دا لږ مختلف دی نو په دغه وخت کې پونسي هم پرسون څخه مخکې اخلو. je n'ai pensé à personne ما هیڅ چاته فکر نه دی کړی. راتلونکي زمانه کې je vais penser à quelqu'un. je vais penser à quelqu'un. je vais penser à quelqu'un زه به یو چاته فکر کوم. je ne vais penser à personne. je ne vais penser à personne. je ne vais penser à personne زه به هیڅ چاته فکر نه کوم. په دغه وخت کې دواړه فعلونه د نو پرسون په منځ کې ماغستی کله چې نو پرسون په تیر حالت یا په راتلونکي حالت کې استعمالو نو دواړه فعلونه کومکی او اصلي دواړه فعلونه د نو پرسون په منځ کې اخلو. je trouve quelqu'un. je trouve quelqu'un. je trouve quelqu'un زه یو څوک پیدا کوم. je ne trouve personne. je ne trouve personne. je ne trouve personne زه هیڅ څوک نه پیدا کوم یا زه هیڅ څوک موندلی نشم. دا په تیر حالت کې راغلو j'ai trouvé quelqu'un. j'ai trouvé quelqu'un. j'ai trouvé quelqu'un معنا ما یو څوک پیدا کړی دی. دا په تیر حالت کې دی. کله چې دا منفي کو دا هم هماغه تیر جملې غوندې کومکی فعل او اصلي فعل دواړه دی نو پرسون په منځ کې اخلو. راتلونکي او تیر حالت کې دواړه وختونو کې همداسې جوړو. je n'ai trouvé personne. je n'ai trouvé personne. je n'ai trouvé personne ما هیڅ څوک پیدا کړی نه دی یا ما هیڅ څوک موندلی نه دی. je vais trouver quelqu'un. je vais trouver quelqu'un. je vais trouver quelqu'un زه به یو څوک پیدا کوم یعنی راتلونکي وخت کې شو. کله چې دا په منفي حالت کې اخلو هم هماغسې کومکی او اصلي فعل د نو پرسون په منځ کې اخلو. je ne vais trouver personne. je ne vais trouver personne. je ne vais trouver personne زه به هیڅ څوک نه پیدا کوم. tu n'aimes personne dans cette salle. tu n'aimes personne dans cette salle. tu n'aimes personne dans cette salle تو په دغه اتاق کې یا تو په دغه خونه کې هیڅ څوک نه خوښوي. n'aime personne. tu n'aimes personne تو هیڅ څوک نه خوښوي. tu ne vois personne parlant au téléphone dans la rue. tu ne vois personne parlant au téléphone dans la rue. tu ne vois personne parlant
au téléphone dans la rue. تو هیڅوک په کوڅه کې تلیفون کې د خبرو کولو پر مهال نه ویني. Tu ne vois personne ته هیڅوک نه ویني. Parlons au téléphone چې په تلیفون کې خبرو کولو پر مهال dans la rue په کوڅه کې یعنی ته یو داسې هیڅوک نه ویني چې په کوڅه کې تلیفون کې خبرې کوي. Tu n'invites personne à ton anniversaire demain. Tu n'invites personne à ton anniversaire demain. Tu n'invites personne à ton anniversaire demain. سبا سالګیره یا زوکړې ورځ ته هیڅوک مه دعوت کوه یعنی هیڅوک مه غواړه. Tu n'invites personne. ته هیڅوک مه دعوت کوه یا مه غواړه. À ton anniversaire demain. anniversaire وایي زوکړې ورځ یا پیدایښت ورځ یا سالګیره یعنی ton anniversaire demain سبا خپل سالګیري ته دی یعنی ورته وایي چې سبا خپل سالګیري ته هیڅوک مه دعوت کوه. لکه څنګه چې ما مخکې ویل نو پرسون په یو جمله کې چې دا نو پرسون راځي د یو مفعول یا اوبجیکت په ځای راځي خو لیکن بعضې وختونو کې دا د جملې په لومړي سر کې هم راځي د پرسونو په شکل هم راځي یعنی د جملې په لومړي سر کې د ضمیر یا سبجیکت په ځای هم استعمالیږي. پرسونو په شکل راځي. کله چې د جملې په آخر سر کې راځي یعنی د مفعول یا د اوبجیکت په ځای چې کله دا استعمالیږي نو په هغه وخت کې د جملې په آخر کې راځي خو لیکن بعضې حالاتو کې پرسونو د جملې په لومړي سر کې راځي چې د ضمیر په صفت راځي. کله چې یو جمله ضمیر ونه لري یعنی سبجیکت ونه لري نو هغې په ځای پرسونو استعمالوو چې په دې مثالونو کې اوس وګورئ. Personne ne parle français. Personne ne parle français. Personne ne parle français. هیڅوک فرانسوي خبرې نه کوي. هیڅوک فرانسوي خبرې نه کوي یعنی دلته سبجیکت یعنی ضمیر کس معلوم نه دی. په دغه وخت کې دا جمله ضمیر نه لري نو په دغه وخت کې موږ داسې نشو کولی نو parle français personne. دا غلط دی ځکه چې جمله اول کې ضمیر نه لري نو چې په دغه وخت کې جمله ضمیر نه لري نو پرسون د پرسونو په صفت راخلو. پرسون نو parle français. هیڅوک په فرانسوي خبرې نه کوي چې جمله بشپړه شي. Personne n'est venu me voir. Personne n'est venu me voir. Personne n'est venu me voir. یعنی هیڅوک زما لیدو لپاره نه دی راغلی یعنی زما لیدو لپاره هیڅوک رانغی. په دغه وخت کې چې جمله یو ضمیر نه لري نو پرسون په صفت نشو استعمالولی ځکه که چیرې په یو جمله کې ضمیر نه وي نو جمله نابشپړه ده. دې له خاطره چې په جمله کې ضمیر معلوم شي نو پرسون د پرسونو په صفت اخلو. پرسون نه ونو مو voir یعنی یو څوک معلوم شو چې مثلا څوک د دې کتو لپاره نه دی راغلی یعنی هیڅوک نه دی راغلی. Personne ne téléphone. Personne ne téléphone. Personne ne téléphone. هیڅوک زنګ نه وهي یا هیڅوک تلیفون نه کوي. Personne n'a téléphoné. تیر حالت کې Personne n'a téléphoné. Personne n'a téléphoné یعنی هیچا زنګ نه دی وهلی. په راتلونکي حالت کې Personne ne va téléphoner. Personne ne va téléphoner. Personne ne va téléphoner یعنی هیڅوک به زنګ نه وهي. په دغه وخت کې چې جمله کې ضمیر نشته یعنی څوک به زنګ نه وهي کس معلوم نه دی نو دې له خاطره پرسون اول سره ته راوړو. Personne ne va téléphoner هیڅوک به زنګ نه وهي. Personne ne sait. Personne ne sait. Personne ne sait هیڅوک نه پوهیږي یعنی که چیرې داسې ووایو نو سه پرسون یعنی څوک نه پوهیږي کس معلوم نه دی نو دې له خاطره پرسون اول سره ته راوړو. پرسون نو سه
هیڅوک نه پوهیږي، یعنی کس معلوم شو یعنی هیڅوک. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستی. که چیرې تاسو کوم یو موضوع کې مشکل لرئ، په کوم یو موضوع نه پوهیږئ، نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. په راتلونکو ویډیوګانو کې د هماغې په باره کې خبرې وکړو. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم وویني. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او تاسو ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه.